او بیا په نن سبا دور کې چې کم کووډ 19 د وجې نه دنیا کې لاکډاون لګېدلی، سپیشل د پاکستان کې هم د دغې وجې نه لاکډاون دی، څومره یونیورسټیز دي څومره کالجز دي هغه ټول بند شوي دي. نو د هغې د وجې نه چې کم آنلاین کلاسز حکومت دغه کړي او ډېر ښکلی اقدام یې کړی، بالکل موږ دغه اقدام ستایو، ځکه چې حکومت دا ثابته کړه چې که هر څومره بوره حالات وي په ملک کې نو انشاءالله موږ د تعلیم چې کوم هغه تسلسل د هغه جاري ساتو. خو چونکې که وکتی شي د موږ نوي چې کوم قبایلي ضلعې دي په هغې کې انټرنیټ کار نه کوي. زه دلته چې راځم د خاص کار د انټرنیټ دپاره راځم، چونکې یو خو د ما چې کوم سبجیکټ دی پولیټیکل ساینس، داسې ضروري ده چې څومره کلاسز دي یا څومره د موږ د پولیټیکل ساینس تھینکرز دي د هغوی چې څومره ایډیالوجي د هغوی چې څومره تھیسیس دي هغه موږ ته میلاو شي د انټرنیټ په ذریعه باندې، ځکه چې په دا کې د فرانس د جاپان د دنیا چې څومره تھینکرز دي د هغوی پکې چې کم تھیسیس دي هغه خو موږ ته دلته نشي میلاوی. نو هغې لپاره موږ کوشش کوو چې داسې ځای ته لاړ شو چې هغلته انټرنیټ اویلیبل وي. سپیشلی اوس لګیا یم په برټش یو کې کنسټیټیوشن باندې، فرانس کنسټیټیوشن باندې، او دې نه علاوه چې کوم یو اس کنسټیټیوشن باندې په هغه باندې زه اوس لګیا یم پریزنټلی. هغه کلاسونه ما نیم راواخیستل، ډاونلوډ مې کړ. ټولو نه مین خبره چې کوم د ما د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ سره هغه چې کوم کرنټ افیرز دي موجوده په دنیا کې څه روان دي دغه مطابق نه چې زه ځان خبر شم، دا چې کوم حالات دي دغه نه زه خبر شم. A constitution for the Second Republic was now drafted by the National Assembly. نو د موږ چې څومره د فاټه سټوډنټس دي هغه خو چې کوم دي چې کوم ایکس فاټه وه د هغې چې څومره سټوډنټس دي د ټولو نه اول خو هغوی سره اوس په احتجاج باندې هم دي، ځکه چې هغوی چې موږ ته آنلاین کلاسز چې کوم دي هغه نه منظور دي. وجه دا ده چې مطلب دلته انټرنیټ نشته، دلته صرف دا بعضې ایریې چې کوم دا موږ زه دا وخت ناست یم یو دوې درې ایریې داسې نورې دي چې په هغې کې انټرنیټ کار کوي، بقایا په یوه ایریا کې هم انټرنیټ کار نه کوي. او دومره لرې ایریا فار ایګزامپل د موږ نه داسې ایریا هم شته په دغو علاقو کې چې هغه د موږ نه په 25-30 کیلومتر 40 کیلومتر کې لرې خلک پراته وي، نو هغه خو دغه ځای له نشي راتلی انټرنیټ له هغه وی څه کوي. بیا بل دا وي چې موږ نه په نیمه کې هم آنلاین کلاسز چې کوم هغه د موږ نه په نیمه کې هم پاتې شي، د هغې د پاتې کېدو وجه دا وي چې مطلب د موږ سره انټرنیټ چې کوم هغه داسې شان د سټرانګ نه وي کوم چې په کار دی، ځکه چې ما تاسو ته خبر وکړه چې دا د موږ نه تقریبا 20-25 کیلومتر لرې ایریا چې کوم سیګنلز دي هغه موږ رانسو. نو د موږ چې کوم دي دا مسلې ګورنمنټ له پکار دي چې د دغه مسلو بالکل هغه چې کوم دي خپله پالیسیز جوړې کړي.